بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په مایکروسافټ ایکسل کې چې کومه موضوع دا اول ګروپ دی په نوم د وینډو کې اول اپشن دی نیو وینډو خپله څه ته وایي؟ هر هغه څلور کونجه شی چې موږ کمپیوټر کې ګورو هغه ته وینډو وایو. لکه اوس دا وګوره خپله وینډو ده څلور کونجه لري که نه د کړکۍ په شکل کې. اوس دلته مثال موږ او تاسو ته لیکلي نیو وینډو، دلته موږ او تاسو ته لیکلو که صحیح شو. مثال ته هم څه ټکس ولیکه، د دغه نه زه یو کاپي وباسم بلې وینډو ته، یعنې په همدې نیو وینډو چې کلیک کړو دا اوس کوم ډاکومنټ دی؟ ډاکومنټ 1 د ده به ډاکومنټ به راته یو کاپي وباسي. ګوره چې په نیو وینډو څنګه کلیک کړم اوس تاسو وګورئ څه یې لیکلي ډاکومنټ 1 نقطه چې شی 2، یعنې دا ډاکومنټ 1 څه شی شوه؟ دویمه کاپي شوه او که نه؟ یعنې د نیو ډاکومنټ د لار نه د یو ډاکومنټ کاپي موږ او تاسو د اوپن شوي ډاکومنټ یو کاپي یا ډوپلیکیټ څه کولی شو؟ ویستلی شو. ارینج څه معنا؟ ارینج برابرول. ګوره په ارینج کلیک که دواړه ورته ارینج کوي، دغسې برابروي. واپس مثال ارینج باندې کلیک که نه ارینج کېږي، خو دا یو کلیک باندې سره دواړه هر خواته په دې ډول ارینج کېږي. یعنې تا سره ډېرې وینډوز اوپن دي، ډېرې وینډوګانې د مایکروسافټ ورډ اوپن دي، دا ټولې ته ارینج کوې برابرې. دلته ویو ته راشي او دلته په ارینج آل کلیک که په دې شکل درته څه کوي؟ ارینج کوي. خو ارینج نه ارینج ښه دي ځکه د صحیح ترتیب غلط دی. بل سپلایټ دی. سپلایټ خپله وایي بیلولو ته. د دې مثال موږ او تاسو داسې کار وګورئ. مثال په توره دلته راځم یو ټیبل اخلم، مثال ته راځو کنټرول ان یو ډاکومنټ هم واخیستو، دې ډاکومنټ کې یو ټیبل لرو. مثال انزرټ ته راځو، انزرټ کې په څه کلیک کوو؟ په ټیبل کلیک کوو. دلته هم یو ټیبل انزرټ کوو. مثال ټیبل کې عنوان نه دی، آی ډي شو، نیم شو، فادر نیم شو، صحیح شو، کنټري شو، هغه سیلري شوه، جاب شو او کنټري شوه. مثال په طور دا ټیبل کې موږ او تاسو ریکارډ انټر کوو، دا ټیبل همداسې روان دی. مثال موږ او تاسو دلته ولیکلو آی ډي نمبر 100 مثال، ښه نیم دی نه بس عمران دی، پلار نوم خان دی. اوس دلته تاسو ټینشن کې شوئ چېرې دا بل کالم به څه وي؟ لکه انسان دی سوچ نه چېرې دا نیم دی، جاب دی یا کنټري دا کالم څه دی؟ نو دلته چې بیا مجبوري چې ته پاس راشي وګورو سیلري ده بیا ولیکي سیلري، جاب بیا ولیکي کنټري. نو دې دپاره ته وایي چېرې دا ټیبل څومره لاندې کومه نو دغه عنوانونه ماته سپلایټ شکل کې یعنې پاس وښیي. سکرولینګ دې کوي ته مثال پاس او پاس چې دا ټیبل څومره لاندې وړم دا دې راته څه وي همدې سپلایټ همدغلته دې راته موجود وي، یعنې دا دې راته شو کېږي. نو تاسو به دلته راشئ ویو ته راشئ او سپلایټ باندې کلیک کړه. ګوره سپلایټ کوم ځای کې؟ دا علامه د سپلایټ ده، زه ورته وایم چېرې دې ځای کې سپلایټ کړه. اوس تاسو وګورئ موږ او تاسو چې هر څومره دا ټیبل اوس لویو مثال موږ او تاسو ګوره هغه ډاکومنټ سپلایټ شوی بیل شوی یا به تاسو ته عمل ته ریکارډونه څه کوي عنوانونه به تاسو ته همیشه پاس په سر ښودل کېږي. یعنې د سپلایټ ګټه موږ او تاسو ته دا ده. واپس دا سپلایټ دا ډاکومنټ د دوه برخو باندې تقسیم کړی، دا ریموف کې په ریموف سپلایټ باندې کلیک کړه، سپلایټ څه شو؟ د منځه لاړو. صحیح شو. ګوره سپلایټ هم کو که نه سپلایټ ریموف کوئ. مثال ته د سپلایټ کو چېرې دلته دا ډاکومنټ زه سپلایټ کول غواړم، په دوه برخو یې تقسیمول غواړم، دا سپلایټ شو. ته چې اوس څومره دا ټیبل ګوره وړې ته روګانې به پاس خېږي، خو دغه عنوانونه تا ته سپلایټ شکل کې بیل ډاکومنټ کې به دلته څه کېږي؟ شو کېږي به. دا سپلایټ اپشن ختمه یعنې دا علامه نو په ریموو سپلایټ باندې کلیک کړه نو ګوره څه شو؟ ختم شو که نه. ګوره ټیبل هماغسې لوی دی. دا د سپلایټ ګټه دا شوه موږ او تاسو سره. بل لیکلی دي ویو سایډ بای سایډ. مثال کنټرول ان مې ووالو یو بله وینډو اوپن شوه که نه، دا دواړه وینډوګانې راته سایډ بای سایډ وښیه. ګوره سایډ بای سایډ به ښوي. خو دلته سایډ بای سایډ کې ګوره دلته اوس مثال ته متوجه شئ. مثال ما دلته څه لیکلو که صحیح شو، انټر هم که کنټرول ان او دلته راغلو دلته هم څه ټکس ولیکل شوه انټر. اوس تاسو وګورئ دلته زه ډاکومنټونه ورته یم چې سایډ بای سایډ راته وښیه، سایډ بای سایډ یې ښیي که نه. خو دکې چې ګوره سکرولینګ کومه دې بل کې هم کېږي، دکې چې ګوره کومه دې بل کې هم کېږي، دواړو منځ کې لینک موجود دی. یو کس درته وایي چې نه دا لینک یې ختم کړه، چې یو کې زه سکرولینګ کوم یعنې ډاکومنټ پاس او پورته وړم دې بل کې دې نه کېږي. نو دلته تاسو راشئ لاندې څه لیکلي دي ګوره دا اپشن چې دی دلته په دې اپشن باندې کلیک کړئ، سکرونایز سکرولینګ باندې به کلیک کړئ، لینک څه شو؟ ختم. اوس چې دکې سکرول کې دا کېږي
نه چې دکې ګوره سکرولینګ کې کېږي هغه کې ګوره دا سر ته که دکې سکرولینګ کې دک کېږي اداره کښېنه درځمه صحیح شو که نه ګوره دکې چې سکرولینګ کوو دکې به نه کېږي ځکه موږ او تاسو لینک ختم کوو په سینکرونایز سکرولینګ باندې کلیک که ګوره دکې چې سکرولینګ کوو واپس دلته مثال په دې کلیک که ګوره به د دواړو منځ کې لینک اوس نه ایجادېږي ځکه هلته یو ځل لینک چې ختم شي بیا سکرولینګ نه کوي ګوره دا د ایجاد شو ګوره همداسې بل اپشن چې دی څه لیکلي دي مثال بل اپشن چې دی ریسټور دی ریسټور وینډو پوزیشن مثال ګوره دا وینډو موږ او تاسو سایز یې لږ وړوکی کړو د دواړو اندازه مختلفه شوه ورته د دواړو پوزیشن برابر که اندازه دلته راشه ګوره په څه کلیک که ریسیټ وینډو پوزیشن دواړه به خپل اول حالت ته راولي بل چې دا سویچ وینډو ده دا سویچ وینډو څه کار کوي ګورئ مثال په توره دا موږ او تاسو سره کوم وینډو ډاکومنټ دی 7 دا بل کوم یو دی 6 مثال دې نه ته غواړې چې ډاکومنټ 6 ته لاړ شي ګوره سویچ څه معنا وتل دلته کوم ډاکومنټ ته راغو 6 ته مثال ته تاسو سره ډېر ډاکومنټونه دي ګورئ ډېر ډاکومنټونه موږ او تاسو سره دي یو کس درته وایي چېره مثال په توره درته وایي کوم ډاکومنټ کې 6 کې اخرنی کوم ډاکومنټ دی 12 درته وایي 6 ډاکومنټ نه 12 ته لاړ شي یو خو دیز نه تللی دي یو ویو ته راشي دیز نه هم تللی شي کوم ډاکومنټ ته تللی 12 ته ځي مثال په توره په 12 کلیک که دا واله 12 مثال غواړي 10 ته لاړ شي دلته راشي په 10 باندې کلیک که دا واله 10 بل اپشن چې دا مایکرو ده مایکرو خپله ریکارډ ته ویل کېږي دا مایکرو بیا په ایکسس کې ویل کېږي هلته بیا کوډینګ دی مایکرو خپله یو څه ریکارډ کولو ته ویل کېږي مثال څنګه ریکارډینګ ګورئ موږ او تاسو داسې یو ریکارډ کوو لکه یو جدول یو بارډر جوړوو هغه ته عنوان ورکوو هغه موږ ریکارډ کوو چې هر وخت موږ ډیزاین په کار وي بس دلته ریکارډ کې موجود وي ډایرکټ یې رن کوو ګورئ اوس ویو ته راځم دلته او زه په څه کلیک کوم مایکرو ده دلته راځم په مایکرو کې په څه کلیک کوم ریکارډ مایکرو چې په ریکارډ مایکرو کلیک کوئ دا مایکرو ته چې ریکارډ کې نوم ورکړه زه ورته یم چېره سټایل ښه دا د مثال په کلیک باندې کار وکړي یعنی کوم کوډ موډ ورته دلته بټن ورته جوړی یا مثال ته غواړي چې دلته اوس دا رن شوه سټاپ ریکارډینګ باندې کلیک کوم یا مثال ریکارډ ته راشي ته ورته چې شارټ کټ مایکرو ورکړې کوم شارټ کټ یې رن کړې بټن دا معنا کوم ځای کې ایډ کې دا مایکرو زه ورته یم چېره بس نیو سټایل دی مایکرو ته نیو سټایل نوم ورکړه بس نور شارټ کټ نه ورکوم او بټ کوم ځای کې اکدم هم نه بس په ډاکومنټ هر ځای کې د کار وکړي په هر ډاکومنټ کې ډسکرپشن ورکې ورکولی شي بس دلته په اوکې کلیک اوس ګورئ انویلټ دا یو منټ کلوز کول ته یو ګورئ ویو ریکارډ ته راځو دا ویو ریکارډ کې دا مایکرو تیاره شته دا به ډیلیټ کړم دلته راځو مثال ریکارډ مایکرو نوم مې ورکړو مثال سټایل بس اوکې چې اوکې مې ګوره اوس ریکارډ سټارټ شو دلته وګورئ څه لاندې دلته درته لیکلي دي دا علامه د ریکارډ د ګوره دلته لیکلي دي چې ریکارډ سټاپ ریکارډینګ فیوز بند سټاپ کول ریکارډ شروع دی مثال ته زه راځم دلته مثال راځم ډیزاین ته راځم یو بارډر مثال په طور اخلم دا بارډر مې واغستلو صحیح شو اوکې مې کو دلته مثال څه ټکس ولیکه لکه دلته مې یو ډیزاین جوړ کوم لیکو الحرمین صحیح شو دا مو لیکلو بس لاندې څه ټکس لیکئ که نه لیکئ دې ته هم ډیزاین ورکو مثال په توره دا راغو هوم ته او دې ته هم یو سټایل ورکو سور رنګ بولډ هم که دا ریکارډ شو بس مایکرو کې دا ریکارډ شو دا زه سټاپ کوم پیوز باندې خو پوهېږئ چې مثال ریکارډینګ سټاپ کول نه یو ځل هم سټاپ کړو څوک چا درته غو کو دوباره هم دا ریکارډینګ د سره سټارټ کوئ بیا په څه کلیک کوئ ریزیوم ریکارډینګ او سټاپ دا معنا چې بس ریکارډ وشو نور سټاپ که نور نه کوم سټاپ ریکارډینګ ریکارډ زمونږ سټاپ شو مثال ډاکومنټ هم بند کو بل ډاکومنټ کې ستا دا سټایل په کار دی ویو ته راشه مایکرو څه نوم سټایل بس رن باندې کلیک که ګوره اوس رن کېږي دا کارونه مونږ ریکارډینګ وخت کې وکړو دلته یو ځل په مونږ هلته غلط کلیک هم وکړو چې ډاکومنټ هم ویو مایکرو رن هغه نور پکې نه دي ریکارډ شوی ځکه هلته لیاوټ مې بدل کړو خیر دوباره ورته ګورئ مثال ویو ته راځم ریکارډ ته دلته ریکارډ مایکرو باندې مې کلیک کو نوم مې ورکړو ان انټر صحیح شو ریکارډینګ شروع شو مثال ډیزاین ته راغم بارډر ته راغم دا بارډر مې مثال ورته انتخاب کو کې مې کو دلته راغم منځ ته عنوان مې ولیکو مثال په توره الحرمین دلته مو لیکو الحرمین صحیح ده سلیټ آل کنټرول بي
بولډ مې که رنګ مې ورته سور ورکه او ایټالیک مې که بس ریکارډ شو مایکرو ریکارډینګ بندوم هلته راشي په څه کلیک کا سټاپ ریکارډینګ. اوس دا کنټرول ان کلوز ډبلیو کلوز کا دلته دا مایکرو چې ریکارډ کړه د پکار د راشه ویو مایکرو ته د څه په نوم د ان پران باندې کلیک کا ګوره هماغه مایکرو ډایرکټ رن شو کنه یعنی مایکرو خپل سمانه یو څه ریکارډ کوله دا موږ تاسو ریکارډ وکړو. همداسې مثال راشه ویو مایکرو ته دا مایکرو ګوره سټپ انفارمیشن باندې کلیک کا دا مایکرو خپل په کوډینګ باندې جوړیږي اکسس کې به دا ویل کیږي چې څنګه موږ تاسو یو مایکرو د کوډ په ذریعہ جوړو. همداسې دلته راشه مایکرو ته راشه ویو مایکرو ته ایډیټ مایکرو د مایکرو ته څه چینجز پکې راولیا به کوډینګ کې خپل کیږي. همداسې که دلته راشه ویو ته ویو مایکرو کریټ یو بله مایکرو جوړه ډیلیټ دا ډیلیټ کې یا ارګنایز مثال دلته دا ټول اوس ګوره نارمل سمانه هر ډاکومنټ کې به کار کوي کنه که ته غواړې چې نه بس نه دې کار کوي په څه به کلیک کړي ډیلیټ. دغسې دا مایکرو خپله په ریکارډ خو پوه شوي په پیوز باندې هم پوه شوي او نور دلته خپله داسې موضوع نه ده پاتې مثال دا د خپله نارمل کدي کار وکړي یا صرف د په ورډ ډاکومنټ دا د ورډ اپشنونه دي دلته مثال تاسو لیدلی شئ دا اکثره خپله مایکرو کې بیا ریکارډ په ذریعه کېږي دا به په اکسس کې ویل کېږي ډاکومنټو کې څه دي دا درته شو کېږي. دا موږ تاسو سره نن په مایکروسافټ ایکسل کې ورډ کې اخري اپشنونه او د مایکروسافټ ویو د خیره ختم شو پاتې شو یو اپشنونه دا هم زه کومه درته اپشنز دي دا لا پاتې دي او پاتې شو پراجیکټونه سر د شنبې نه د خیره هغه باندې به کار شروع کړو.